یا الله تم د بدو نه په امان کې او نیکۍ ته خیال کې پروردګاره چې دا بدمعشیان ختم شي. مانل چاچی څنګه وې؟ ایسته مې ستړی مشي راشي ځه. چاچی دا چرګه مې چیچي चरखा दे संभाल कमा चिची ها زړیا ته په کوټه باندې وختې ولاړه بدله چومه زم د ماښامه پر دې ځای نه نه ځمه همدلته درته کښېنمه. ها चरखा दे संभाल कमा चिची چاچی په داسې غم مې اړولې چې ټول عمر به منډې وې. زړګي خو ما نه روچولو خدای روچولېږه په منډه خو زه ستړی کړمه دی خدای ولې مورې نن درته بیا زړګي ووې چې چاچي چېرته ځه منډه که د یو ټکي د بچي نه خو داسې دي لکه په ما کې ټمټم راوغورځې ټول ګوره ته تا کړې نه به تا د خلکو باندې د یوه نور پوغوندې چکونه لګولو او نه به ما د خلکو وې چاچي خوله مې ماته شچې بس مورې بس ننګه مې شوه په کلي کې یو ځل هم تا سره خبرې نه کوي او پاتې شه زړګې سره خو زه بس ګورم وی دې خدای غرق کړه تباه برباد کړه وی د چا راغلې وه د راشه وی مور مې بوره شه ماله خو بېرته شرحایې کو وی زړګیه تا سره به زه ګورمه په ټول کلي کې دې بدنامه کړم چاچي وی خدایه خوله مې ماته کړې زړګي مالې کله چاچي دا لور جوړې تا پسې را روانه ده زړګیه خدایه خیر بل ځینه ونه خوځېد که نه سر لرې ده خښته پام کوه ګوره زه تختم نه تختم ولې زه خو رشته زه خو مانځله روان وم د مانځه وخت جومات ته روان وم ها تختېدې نه مانځله تلې نه نو د غرمې لا کم مونځې لا په مانځه کې 2 ګنټې دي ما ته پته چې په مانځه کې 2 ګنټې دي خو زه 2 ګنټې مخکې جومات ته ځم جومات هم جارو کولي صفونه خورولي رشته ګیس هم لګوم چې اوبه ګرمي او که نه بس دروغ مه وایه د دروغو پسې دا راته وایه ته زما د مور نه که لاړېږې که نه
ته نه سر نه زما دې توبه زما د پلار زما د نیکه زما د غور نیکه زما د ټولو نسلونو توبه د نن نه پس به ستا مور ته ګو او ها د کلي خلکو ته مې چې د نن نه پس چاچي ونه تنګوئ ولې چاچي د چا مور ده د مینې او مینه څوک ده زړګي سر دی د زړګي سر او بالکل دا وسله دې لګه دا لړکه دا څنګه فاکه هغه زړګي مخته دې کتلې دي چې زه به تا سره مینه کومه مخته دې وګوره وای مړې کومه ګره وای گزارو نکه دا خدای خاطر کو اوس به د بنگړو په شان دانه ونه پروت سره گزارو نکه دا ټیم چې کې مکه مریکم وایا ته زما مور نه کلاریږي کنه را کوپرې سره ټوټه ویم پسل څه چې 200 ټوټې کې کنه زما د 200 ټوټو دا आवाज دي چې نارې مې ولې راوړي څو ورځې ژوند دي انا به ووري چې زه خوري نه شم ویم زما په خله کې دي چنجیو شیطانې دي راوخیږي 200 دانې دي راوخیږي کما په دې چې ستا مور ته ول چې چاچي ستا چرګ مې چی وای بیا ته پاسو کړو ویم زما د پلار دې توبه ده توبه سره ویم نن نه پس بالکل دا نه ویم لکن دوی چې څنګه د غټې غوښې نه لکن ګاري دې نه خوري که نه دغسې به زم توبه وباسم زه به هېڅ چا دې دا اواز نه کوم بس په دا خښ ته وغورځو ګوره په سر به مو وویل زه په مخه دې راله شه ځه ای شابه شه څومره ښایسته خښ ته ځه چاچي ستا چرګه مې چیچي د لور د لاسه خو زه په اور کې ولاړ یم نه به دې په خلکو چکونه لګولو او نه به خلکو ماته دا وینا کوله مورې یا مورې نن د پس له کلي یو سړی تا ته دا نه وایي چې چاچي چرګې دې سمال که ما چیچي په ما باندې غربینده ګزار مه کوه نه مورې خوله مې غلطه شوه ما درته دا وې چې په زړګي مې داسې چکو لګو چې مور او پلار مې اوس په ډاکټرانو ګرځئ د فک د لاندې راشي د اور د کاڼي د لاندې راشي په لیونو سپور ماته شي زه یې د چکونو نه منې کومه او ته بیا چکونه لګې جنجال باندې اورېدلې ما یالله ما دې جنجال نه بېخمه کې خدایه بېخمه مې کې وای په مزه یالله دا لیونې مینه ټک د لاندې راشه د ښځې څه کې مینې ته خیرې مه کوه چې خیرې نه کوم نو دواګانې به ونه کومه د دې لیونې ځواني ټک د لاندې راشه زما د نیازبین وینې خو سمه تیکه وړې ده ګوره ښځې خپله چرګه چې د کاسیره نه که نه نو هغه په پردي کور کې هګۍ نه اچي نه ته ماته ده ووایه چې ستا دا زوی د هغې مور تنګوي نو د هغې لور به څه کوي ستا د زوی په غاړه کې بهار اچي سپېڅې هغه عجزه دوه سپېږمو لراوستې ده ها چاچي غریبه شوه زه خو په دې پوه نه شومه چې ته د هغې ملګرتیا ولیکې داسې ښکاري لکه زه نه هغه ستا نکاح کړې ښځی بس که ښځې بس کفر مه وایه ګنې اوس به مې 3 کاڼي درویشتي واو ولې به 3 کاڼي نه راولي ځکه چې چاچي ته یې خړه کړې ده که نه خو یاد ساته یا مورې خدای او رسول ته وګورېدلی شي او دا چې ته هم بس جګړې له بانه لټې او ته هم دا خپله مور پوهه کړه خو ته هم پوه شه چې نن نه پس د چاچي نوم دې په خوله واونرمه
زما وی چې نو کور لوښه ووینځه اوړه واخږه او ته چندو کې لګیا یې مورې ما نه کور کارونه نه کېږي ته پوه شه او د کور کارونه پوه شه زه خو به چندرو کوم هغه چې په چندرو کې پوه سوال وکړه چې کور کتلې غته به چندوګانې کې د کټوۍ چلې زده کړه د اوړه اخښلو چلې زده کړه د لوښو چلې زده کړه کور کار یې زده کړه चाची शरकत संभाल के माँ चीची अरे गधा زړګي پسې زما چې کړي دي خلکو له په خوله کې دا څه ورکړي دي زړګیه الله دې مړ شه خو مړ کېږي به نه مور مې درغله هغه هم د کور نه خلاف هلکه زړګیه دا چاچي جوړین تا پسې روانه ده خپې سپکه وه ظالمه ای مولا دې واده نن په دې عمر کې ته اوس ماواله او تاواله جوړه دي په خپله لاره کې زه په څه پوهېږم که ماواله دي او که تاواله دي دا بیا څه چل دی چې سره د لرګي سرې سترګې را روانه یې په دې لرګي باندې ستا د زړه د زړګي هډوکي ماتوم هډوکي هډوکي مات شه ستا هډوکي مات شه ستا دغه لیونۍ لور زما زړه کله کوم مړي کړي وي چې ته را زما د زړه هډوکي ماتې مړی راکړه کړی وې که نه دا به ته بخښلی وې خو ستا زوی دوست مې موله راویستمه چې په کومه لار ځم ځوان دی که بوډا دی که ماشوم دی نو ما پس همدغه چغ وباسي ته د هغه خپله لیونۍ لور پوهېږه که نه چې هغه په خلکو چکونه نه لګوي نه په چا چکونه لګوي او نه په دغه څوک چغې وباسي د زوی سر به دې راته نه وینځې هم ستا زوی د کلي خلکو ته وایي چې چاچي ته هم داسې وایه زوی دې مونې که مونې ښه به نه وي ځه مړې ته زما زوی ته په خیرنو سترګو وګوره نو بیا به ګورو ستې که نه ښځې ته د کلي نه راغلې وه او تا ورته دومره بد ردوي چاچي ډېره ښه ښځه ده خدای خو چې تا په چاچي کې څه لیدلي چې هغې ملګرتیا کې ته نیسه شمانه کومه ګناه شوې چې چاچي کیسې لیدلې که نه هغه ما ته پته ده ما ویل ستړی مه شې زه ستړې مه شم ولې دا زه داسې د تورې بورې نه پیدل رالم چې ستړې مه شې زما مطلب دا و چې دعا سلام وکړو که نه ما ویل څنګه یې ښه ښه سمه دمه یم ولې په ما څه چل شوی دی چې ته ما راته پوښتنه کې چې شینګې د مطلب خبره کوه څه ویل غواړې ګورې زه به څه وایم ښه درته پته ده ما څرنګې ښه درته پته ده چې د ډېرو مودو راسې نه ستا د مینې خیرات پسې ګرځم که جونې کې مې خیرات نشي اچولی دې تور څادر کې مې خیرات واچوه خو د مینې اقرار راسره د مینې اقرار او تا سره په دې تمه به کور ته نه کور ته لاړ شي خو زما د خولې نه به د مینې اقرار به ونه لري ځکه چې زه د چا د مینې ملنګ یم او هغه دې زما زړګی پوه شوې نه د احتي سر زړګې 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 نه زه درته وایم چې
ويوم داغل عمره تسوق وادي ركيب كلا بدن نور بل شعور زم خپل معشوقه غوسه چې د خوراک نیمه ډوډۍ مې پینې شي پیرزو نیمه ډوډۍ سړکې زما په خپل دشمن دې توکلي باندې ته خو څه والله که زړه چیتره مې پې پرزو شي چې توکل خان دې دومره دشمن دی رقیب دې دی او دومره دې بدې شي نو بیا ما سره د مینې اقرار ولې نه کوي څه د مینې اقرار هم تا سره په کومه خوشحاله کې خانه ګوره زه دا د مینې اقرارونه چا سره نه کوم په دې لانجو کې زه نه راځم نو بس بیا ټیک ده زه به هم ستا دشمن ستا رقیب توکل خان سره د مینې اقرار هم وکړم هغه سره به واده هم وکړم ماشرنګې په پچتري مې وله سورې مې کا خدا به راته نه وې چې ته به ودېږې هم زما رقیب ته نو بیا ټیک ده ته مې خپله که که نه خو که بیا مې ته نه خپلې نو بیا به زه مجبوره توکل خان له ځم خدایا پاکه دا په کومه لانجه کې هم ختمه اوس یو خوا ډان دی او بل خوا پړان دی ته سوچونه کوه ها زه درنه لاړم ماشرنګې ټیک ده دا واره د مینې لاس خو د نن نه پس به زما د هغه رقیب نوم په دې خپله خوله نه علي ولې چې بیا دې خوله پلیتېږي ګورې بیا به څلوېښت ورځې کلمه هم نشي ویلی ټیک ده
کچه دشمنه د کور ایسته که د کلي څوکیدارۍ کې ولګېدې نه یې د کور وخت کې بچو او نه د کلي څوکیداري کوم تا سره مې یو څو خبرې دي بدمشغوټیا او ستا د دې غرور نه قربان شمه وې اوس به ګینې ته ما سره خبرې کې خو زه خیر مړه دا ټولې خبرې دي په یو روبایي کې راغونډې که او په دوه ټکو کې راوشغه وه ولې چې ما سره دومره ټایم نشته ته خوځګارې ټول ورځ پټی لګولي کله ګني چوپې زما په سر ډېرې غزلې او سندرې دي وایه څه خله ته داسې ګاڼې راکاږې چې ما ته وزګار خېله ورو بدمشغوټیا څنګه چې په یو کاش کې دوه تماچې نشي ځای کېدی که نه دغسې په یوې ښځه دوه داوېدار نشي پیدا کېدی ځان پوه که په اړنګ دړنګ دې نه پوهېږمه د مطلب خبره کوه هغه کومه چې ویل غواړې وایه وایه څه ویل دا غواړم چې یا خو د مشرنګې نه منې شه او یا سیده لاړ شه درېله او ځان له قبر دپاره ځای خوښ که اوهو روزګار خېله دا د مرګ خبرې هغه سړی کوي چې د مرګ نیټه یې رانږدې او زما دا خیال دی چې د مرګ نیټه ستا رانږدې ده اوس زر زر راته وصیت کوه چې د مرګ نه پس دې د نیا خپو ته ښخ کړم او که د نیکه زم درته دا وایم چې سړی شه ګوره سړی ګینې لاس د رچو به څه شی ما ته ته راواخوچوه دا به دې بل څوک رانیولي همته بل څوک نه دي همزې ما بیا به زه زما پر ځای بل څوک نیولی همته مې نیولې بس ما هم ته نیولې رڼو مړی پرېږده مړی پرېږده مړی نه زور مه ورکوه ویم د دې چاچي دې چوکې ته دعا کوه چې د مرګ نه بچ شوې ځینې ټیک مې مړ کولې ته د چاچي دې مبارکو قدمونو ته دوا کوه چې دلته راورسېدل او عمر دې لږ نور هم سیوا شو ځه ګرځه نه نه یا مخکې شه یا وروسته شه په خپله لار روان یم وا ځوان زلمی ورور وې نو دا توکل خان به مې سم برابر کړی وې سم به مې پرې غربولی وې اوهو مشرنګې لورې دا سهار په بانک کې مې نوې د غم ته پته نه واورېده چې ستا زلمی ورور نشته نو لاسونه مې اورې دا زه سړی نه ښکارم زه راته ځوان نه ښکارم بس که سړیه بس کا پوره د شپېتو کالو شوې د خیره سړي خو د ځوانۍ کاڼۍ ته نه ونوتې اوس ته ځوان نه بوډا یې بوډا بس کا ښځې بس کا زما نرتوب پرې خنداګانې مه کوه زما غیرت او زما پښتو د تاتارین د غر نه اوچه کړه نو بیا ورشه پلاره توکل خان د تاتارین د غر مخکې ته سردریاب ته راغورځوه چا چې زه دوه سپېږموله راوستې یم بس لورې بس رابه راشي بس کښېنه دلته دې دوه سپېږمو راوستې زه به یې پشمان شپاړس سپېږمو ته راولم لورې دغه توپاڼې به وچلې چې ما به توکل خان وجلی ښځې لږې اوبه راوړه چې اودس څخه ادا مو کړم ولې توکل خان جنازه هم کور دي که نه و سړیه تر څو پورې چې اودس چاردام کې نو دا توکاڼې به وچې شوي بس ټیک ده د توکل خان جنازه به د اودس او چاردام نه بغیر وکړم توکل خانه تا زما د مټو زور کتلی دی او ما ستا منډې کتلی دي توکل خانه توکل خانه ته خپل سر خیر دې غواړه تاسې پلار مې درپسې درولېږلو چې وحي به دې کړم او منډې به درنه زیاتې وباسم ګوره زړګیا غوسه مې ګوره سر ته خېږي ما ته څو څو کرتې ویلي دي چې دې مشرنګې نه منې شه منې شه خدای خبر ته څه شی زور کم دی له بلا مرای ها څه شی به پرېږده مړه د مشرنګې غوندهګې جینۍ ته خو زه موټې ګیا هم ناچومه خو اوس به ورته ستا د کس ته موټې ګیا خو زه پنډ شوتن او پنډ شړشم ورچومه پنډ شړشم زما خیال دی مشرنګ پلار را روان دی او چې کوم ورسره ده یا الله ته خیر سترګیا دا توکل خان راټینګه ته نه ونې تښتې ته ودرېږه تښتې چېرته اوس نه ده ما له کار د خېږه کې مې ګډوډ دي ولې اوس ودرېږه که نه
alla puliste خذيها ملكونا لبانا كنرا خدي اوه خدي ها یو کټوري ورشه دا ښکاری چې توکل خان وټته وخاري ها توکل خان ته ګوره واره ته ګوره تاسو نه ته خبره کو تاسو نه خبره کو چې اوس بغان ته کورونه ور کوي ا د دې سره به خو خو کې چې غیر تر دی وایو او ما بوخمان کو فاصل یپا سلام غاری چې دا خپل پلان راته سپیل نو غوندې لګي چې دا یې نه بابا ولې غلطه شوه په دې کلی کې یو سړی دی چې د شرافت په خاطر نه ډېر خلک دي ها اوس پوه شوما هغه څنګه مورې اوه لورې د دې په جبه مور خو پوهېږي واقعي چې زړګی خلک دی गुडीमा शलमा बीमारीमा योर भाई तो अल्लाह पागन मुरा गई गुडीमा शलमा योर भाई तो अल्लाह पागन मुरा गई गुडीमा शलमा योर भाई तो खुदा पागन मुरा गई गुडीमा शलमा योर भाई तो खुदा पागन मुरा गई राजा सड़ गया नंददी गुड़ो शल न कारवा गुडीमा शलेमा योर भाई अल्लाह पर हमारा गई काका ए जमीनी काका योर ورته د وختي راسي چغي وای چې ګوډېما شالېما د خدای په نامه یو روپۍ راکړي خو آرام شه که چا د لاتاني زم درکړي ما ته وګوره زه درله دا پوره 100 روپۍ درکوم که نه خو زما یو کار به کوې وایه بچي چې د ما د کولې بلکل به یې کومه ګوره دا 100 روپۍ ته وایه خو ته به دا فریاد نه کوې چې ګوډېما او شالېما یو روپۍ راکړي د خدای په نامه ته به دا وې ټیک شوه اوس په دې کوڅه نیغ ځه او همدا وایه ښه चाची चरका दे संभाल का माँ चीची चाची चरका दे संभाल का माँ चीची चाची का उस वक्त चलता फोटो देगा तमाशे का चरका दे संभाल का माँ चीची चाची चरका दे संभाल का माँ चीची चाची चरगा दे संभाल का माँ चीची ولې د زړګیا نو تاسو سره وګورم ښه صبر کوه ته بیا دې ته روانې مینې ته او زه دا ته ولې داسې په منډه یې بیا زما مور پسې خو دې اواز نه دی کړی کومه غي پسې ستا مور ته مې سم دي ما یې سم نه دي ویلي والله ما سم دي د کلي خلکو تنګه کړې وه او هغه نه دی هغه توکل خان هغه ورپسې اوازونه کول او زه روان یم کور ته په منډه چې ماشین روانه د توکل خان دره ورېږم ځکه په منډه وم دا خبره ده دا راته ووایه چې ته زما د مور په سر توکل خان سره ولې جګړه کې ځکه چې چاچي ستا مور ده او ته زما مینه څوک چې زما د مینې مور ته په خیرنو سترګو ګوري زه به د هغه نه سترګې وباسم خدایه پاکه چاچي رانشي وازم دیا نن مې ومنل چې ته ما سره په حقیقت کې مینه کې اوس که ته منې او که نه خو زما د زړه مینه خو تا سره ده
خپل ځان وایا ما ته جانان وایا ما ته خپل ځان وایا ما ته جانان وایا د خپل ځان مې په جنت جدا ستا د قسم مې په الله لیلا لیلا ستا د قسم مې په الله لیلا لیلا ستا د قسم مې په الله ته خو خپل ځان زما ته خو جانان زما ته خو خپل ځان زما ته خو جانان زما څنګه پتا ویا د ځان کم جدا ستایم ستایم زستا لیلا یم زستا دلربا یم زستا دلربا یم زستا لیلا یم زستا دلربا یم زستا دلربا یم زستا ستا محبت کی خوز لیونے شوی اما د خپل ځان غږو چې پردیش وی اما ستا محبت کی خوز لیونے شوی اما د خپل ځان غږو چې پردیش وی اما راشه آباد کا زما د دنیا ستا د قسم می په الله لیلا لیلا ستا د قسم می په الله لیلا لیلا ستا د قسم می په مولا او آها او لا 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 ما خو یو ځلې ګورا تا ته جانان ویلې ما څو ځلې درته زارو قربان ویلې ما خو یو ځلې ګورا تا ته جانان ویلې ما څو ځلې درته زارو قربان ویلې د ټول عمر یې زما د زړه بادشاه ستایم ستایم زستا لیلا یم زستا دلربا یم زستا دلربا یم زستا لیلا یم زستا دلربا یم زستا دلربا یم زستا د خپل خایس پلمبو باندې جلبل می کتل پوری پسترګو می کا ځان تک جل می کتل او د خپل خایس پلمبو باندې جلبل می کتل پوری پسترګو می کا ځان تک جل می کتل یا می امیل کما پغاړ ګرځوا ستا د قسم می په الله لیلا لیلا ستا د قسم می په الله لیلا لیلا ستا د قسم می په الله ما ته خپل ځان وایا ما ته جانان وایا د خپل ځان مې په جنت جدا ستا د قسم مې په الله لیلا لیلا ستا د قسم مې په الله لیلا لیلا ستا د قسم مې په الله ګوره ماشرنګیر ګوره غوسه مې سر ته مخکې کوه یو ځل مې پوهې کې ګوره ویم که یو ځل مې شرافت ته شاکه او پتو ته مې مخ کو نو ما نه خبرې دا والا وینې ده په دې کو دا د سپینو اوبه روانې دي
او په هغه ورځ خبرې سمه په دې کې رواني اوبه به غیبي دې کې به وینه رواني سره وینه او سره سره چکای چکای او خبرې چکای وینه ولا چای ستا د زړګي ستا د پلار او ستا بس که مړه دوسې موله دوس ماره چې دومره ترزنګ وي که نه نو بله ورځ یې زما د پلار نه غول نه خوړلو وهل مې ولې وخوړو چې یو خو د جمعې ورځ وه د جمعې په ورځ د په چا باندې لاس نه اوچتوم او بله په هغه ورځ زما تبه وه سخته بینې ولم ډاکټر نه راغلی وم او بل دا چې ما ستا د پلار حیا کوله ولې چا زما جوړېدونکی سخر او ته زما ښځه ځان پوه که په دې خبره نو خامخا ما اول خوړل بس ښځه زه بېله بېله ستا ښځه جوړېږم زه به چې د چا کور ودانې جوړېږم نو د هغه نوم دی زړګې زړګې پوه شوې زړګې ودرېږه که نه که نه ودرېږه لکه افسوس دی د هغونې ځمکه کې سخته ده ګینې ما به تا له زړګي له سر کړي وړي کړی خیر زړګی خو نه پرېږدم ټول به زړګیه ښځې یا ښځې خدایه پاکه بیا په کوم طرف ورکه شوه یا ښځې تا ته ویم که نه چېرته یې یا سړیه څه جګړې شروع کړي دي وایي څه جګړې شروع کړي ته ګورې نه چې په کولمو کښې دا نارې د لاسه ترانې شروع دي وږی یم روټۍ راوړه یا سړیه زه خو ستا د خېټې تاریان یم وخورې اوس کې ډک شي چې بار لاړ شي راشي ای ښځې وږی شوی یم روټۍ راوړه چغې دې شروع کړي دي یا سترګې دې ځان ته شه زه خو یا یوه روټۍ خورم یا نیمه روټۍ ستا د زوی په شان شپږ روټۍ خو نه راکاږم که زوی مې شپږ روټۍ خوري نو هغه ځوان زلمی دی او سهار نه ولې تر ماښامه پورې مزدوري کوي ته ماله څه کې ډوډۍ خلاصه دې ته وګوره په هفته کې شپږ ورځې مزدوري زه کوم نو که په دې کې یوه ورځ هغه مزدوري وکړه نو څه تندر را پرېوتو او د هغه مزدوري کومونه ورته ټول نقصان دی بس که ډېر راسره مه وخه په غوښه وسوځېدو د پیتې نه بیا ښایي لرګې دې په ډېره خلک خو ستا نه ښه یې ښه بچې خبره کوئ څه له راغلی یې مونږ ورور او خور خپل رور دپاره ستا د لور رشتې ته راغلي یو ترورې لور خو دې زمونږ خوښه شوه خو دا راته وایي چې اخلي پخلي کول شي که نه نه خورې اخلي پخلي خو زما مور غلی شه چې مشران خبرې کوي نو کشران په مسک نه رادام بچې زما لور اخلي پخلي خو څه چې د کور ټول کار په سکنډونو کې راغونډوي هسې خوراکۍ خفه کېږم ما تو تپوس مې کولو چې عادتونه یې څنګه دي ها څه نه وایې مطلب دا تاسو څه وایې تپوس مې ځکه دا وکړو چې ما اورېدلي دي چې تاسو په کور او مالت کې داسې یوه جنۍ ده چې خلکو باندې چکونه لګوي نه 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 بچې د هغې لیونۍ او د هغې لیونۍ د مور د چاچي نه مونږ مور او لور دی خدای د سوري نه ساتي زما لور خو په سلو کې یوه دانه ده چې کله خبرې کوي که نه نو د خولې نه چکونه ګلونه غورځېږي خوراکۍ یا ستا طرفه مونږ آهو ګړو چاچی چرګه دې سنبال کما چیچی La چاچی لکه هغه وه لور یې تېز یو نه خو بېغمه شومه که خیري را په منډه کړی دی همدغه د بدل اخیستو موقع ده بچیه ګورم ما سره
زما وای فکر پیدا کړ ویوا په نو حقوق ویوا دا د ملا پیر ولا مات کړ وای کنه جاتي وای جاتي په بس وای ویوا چاچی وای مړې ما ستا چرګه مې هغه ته څه نه وې وای دا خو نه پرېږدم دلته راغه دروازه څخه سړی منډه وکړي تګ نه یم بېزاره کړی یم وای وای الله ډوبه شوم وای زویه دا چا ورته وروسته ډوبه شو خو ما نه راکړي کشکم دی وای لاس پر وړه دا چې ګوره ارندام مات دی ګوره وای وای زویه دا چا مخه چاچي وای چاچي الله بېخوده وای نن خو به دا چاچي زه پرېږدم نه دا به درله زه په چړو باندې اړیانې کومه اړیانې کومه صبر خو وکړه تپوس خو دې وکړه چې اخر څه چل شوی دی لکه بیا دا څه کیسه ده څه وشوي چل څه شوی و داجي سمدم جومات ته روان وم منظره مخې راغی چاچي راغله ځان سره یې خبرې کورې مورې خدای قدسي ویلې مې چاچي سلام علیکم راستانه کړه وای بیا ورسره یو مضبوط لوړ یو بیا هغې ځای ځګی نه دی کتلی خو بل شروع ولې هغه څه لیونۍ وه چې هسې پیسې په تا راباندې کړو دا خو ډېره ښه ښځه ده بس نور راته هغه شیشه کې وکالت نه کوه تو کور ته زه په فکر کومه ودرېږه ته دا ښځه به داسې وي ته خو راته کېناستې یو ګیلاس پی راوړه ورشه چاچي او چاچي ستړي مه شئ ته مګئ خبردار چې ما ته ستړي مه شئ ونیئ شرم دله نه درځي چې یو مراله زوی د وینو سور او په شلېدلي ګرېوان راته راولېږلو او بل راته په زخمونو مالګې وړې چې ستړي مه شئ دا څه غوغاوې شروع کړې ده په کور کې دې مړه وشوسه مړی وشه تا کره دا لور دې مړه شه ته مرداره شي ولې زما زوی کره سو په جوړه سو چې د وینو سور مو راته راولېږلو شکر وباسه چې په ټکې مې وجلی نه دی ستا د زوی د لاسه خو زما د لور دا ګېلو کېدل ده چې ماتېږي ستا د لور شته زما د زوی د لاسه نه ماتېږي ستا د لور د لاسه ماتېږي دا لیونۍ شیشه که به څوک خپل انګور جوړوي شیشه به دې شیشه به دې موري شیشه به دې نیاوي همدا لیونۍ شیشه نه ده هم ستا انګور به جوړوم هم ستا انګور دا لیونۍ زما انګور مامورې وای کنه وای نن خو یې وجلی نن یې وجلی یم سم یې مات کړی یم ما کوه وای مړه و داجي وای بابا یې ارندام مات کړی او ته وایې چې وای مه کوه خدای خو یې دغه چاچي لاسونه مات زه خو یې داجي داسې ټکول یم داسې لکه څوک چې پردي وږي په ترمن کې ټکوي وای ځکه خو درته ویم که نه چې څه کري هغه برې وي مه چاچي تنګوه او نه به دې ټکوي چاچي خو ډېره ښه ښځه ده چاچي د چاچي نه سره ډېر غم دی او د خپل زوی نه سره غم نشته دی چې ټکولی دی راته یاره ښځې که زما منې که نه نو زه هم داسې به وکړو چې د هغې لور به دې خپل زوی له وغواړو چې دا سره بداوی مو ختم شي چپ چې دا خبره دې بیا د خپلې نه ونرم هغه لیونۍ به زه خپل زوی ته غواړم که چاچي دې ډېره خوښه یي که نه نو ورشه نکاح ورسره وتړه او زه به د خپل پلار کره لاړه شم تا منلی شم ماشرنګي چې د پټنګ په ونه کې تور باټیلن پیدا کېدی شي د چرګ د هګۍ نه بطخ پیدا کېدی شي خو دا نشم منلی چې تا د زړګي د مینې نه توبه وکړه او توبهګاره شوې دا ومنه توکل خانه چې ما د زړګي د مینې نه توبه وکړله ولې چې هغه ما سره نه بل چا سره مینه کوي نو بیا داسې بې وفا ده خو مرګ پکار دی مرګ که زما منې زه چې دواړه ورشو او د مرګ په خوب ویده کړو چې ځان هم ترې خلاص شي توکل خانه چې په ګوړه مري نه زخرو ته حاجت نشته
زما ستا د مینې تړون د زړګي مرګ دی. ما ته ستا دا فیصله منظوره ده، بلکل منظوره ده. په دواړو سترګو واما شرنګې ستا نه ته وراتاو شم. महबूबा जड़ा आलो छादा धरडम डडम धरडम डडम ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा वही वही हाय ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा धरडिंग डडंग ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा वही वही हाय ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा धरडम डडम धरडिंग डडम ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा वही वही जड़ा आलो छादा धरडिंग डडंग ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा वही वही हो ज़ खुदा स्ता तड़ले चरगम दा ब्यादे वाले मा सरा गुस्सादा दा ब्यादे वाले मा सरा गुस्सादा वही वही ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा धरडिंग डडिंग डडंग ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा कुर्बान डम डिंग डडिंग महबूबा जड़ा आलो छादा धरडम डडम ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा वही वही है तसरा खुलवा हले नशम जबदी पिंज गजा उगदादा जबदी पिंज गजा उगदादा वही वही जड़ा आलो छादा धरडम डडम धरडिंग डडंग ज़मा महबूबा जड़ा आलो छादा د سوک مشرنګ دا د سوک دا زما دشمن له د مینې لاس ورکو په دې کتو سره زما په تن بدن کې اور لګېدو. اوس په دې اور کې سزا رقیبه ته به ډېر خفګان نه جاړې او زه به ډېر خوشحاله نه په بړک بړک خاندم په بړک بړک. توکل خانه زه به ستا دا خندا ستا مرګ کې بدله کړم. ته به لا زما خندا په مرګ کې بدلې او بچو زه به د اوس فیصله وکړم. اوس
توکل خانه بنده ابا خو ماته ویلو چې ته زما د میراث خونه صرف یکی یوازې د میراث مالک او ته زما یوازې زوی کو خدای مې نه غلطي کنه نو دا رور نه جوړ موټ پر کړه وو کنه خدای شکر دې چې رور دراته په ګوتو راوستو لا 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 نه راته سر خبردار چې ماته لا لا نه کنه دا درې واره غوونه نه پرې کوم نه رښتا غوونه توي تا څنګه خبره کوي لالا لالا ته څنګه لالا نه ما ته زما رور ګور نه زما ستا شکل یو دی اے ما ته په یو ځای شنو لیکل دي په یو غړ کوم نو به کړی دي ګولې ډنډم کړه لالا ولا ته وګنه لالا لشا فرعون او موسی په یو کور کې پیدا و او د یو مور غیږه کې اسوک نه کړی و یو زما په شان انسانو او بل ستا په شان شیطانو او شیطان خلق پکانو دي پکانو او زما ته نه د انکارو کو جلرا نه بیا واورا دا ستاد کوچانی ملا نه لا دا د توکل خان سینه د توکل خان د توکل خان په سینه گزار کول ځان ته مچان بارول دي مچان نو بیا تم مورا توکل خان دا چیل دی چیل دا ستاد کو ډیران نه دی چې بیا د سپکه توکانه توکي دلته به د څه ګرځي او د څه ځان پرګه او کله شا دا خوبو وا خوبه ستا خدای بیړي تبا که رکیب دې رانه بچ کو ګینې وجلو مې خیر مړه خوبه بچیا کله خوبه خوب ما ته ګوتو له راشي کنه خوبیا سره د رکیبه به دې لکه د کني داسې بند په بند نه چوړ کوم بند په بند یار خدای او دې جوړه ته ګورم معاف که یار ته خو زما بډ کړی وې که نه ما ولې نه پرېږدې یار ما معاف که یار معاف مې که که نه څه شی زه دې وجلم هی دا اوږی په خوب کې پراټې ویني او ته په خوب کې زما وجل وینې ما ته ګوره دا زما وجل څه امرسي خوړل نه دي سم د اوسپنې نینې چیچل دي د اوسپنې نینې ستا چیچلو لپاره به زه د اوسپنې غاښونه لګوم خو تا به پې چیچم بس ګوړه ګوړه کو خوله به دې خوږېږي او ما ته ګوره د خر په تندي کې د میراب کرښې نه او زه به همدقسې خانم خوشحالېږم او ته به لکه د کړکې چرګې کړک کړک کوې لا خوړې رقیبه خو ستا دې خوشحالو ته به زه یو ورځ تیلې ورته کوم
دیدنه کوه په مینا بې خطره و مسافره ښه شو چې خپل وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره په خیر راغلی یمه داستا ستا په ننګ ولاړه لالې یاره کراله غاړه یمه داستا ستا په ننګ ولاړه لالې یاره کراله غاړه و مسافره دا څه جادو دی او په ما کړې جادوګره و مسافره ښه شو چې خپل وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره ښه شو چې خپل وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره کینه مورې چاچا مینا لور دې چرته ده مورې هغه مې خپل لیور کره لېږلې ده او لیور ته مې دا وویل په چمکاوڼ کې دا چاله ورکړي ښه ده خورې چې مالته واده وشي درې کوېدنې د مالک د خلکو د وجې نه ماتې شوې خورې لور خور خو د پردي کور امانت وي او بیا موږ د دې رښتینې انکار چېرته کولی شو نو بیا موږ ستاسو طرف نه هاو ګڼو او زموږ طرف نه هاو ګڼه خو زه تا ته یو خلاص کوم چې دا واده او دا کېدل په دې هفته کې تنه تنه وکړي ولې چې زه عمرې نه ځم بالکل جی موږ ته منظوره ده زه خو یم که ستاسو خوښه وي نو ډېره روانې دوارله به دې ټکي او موږ ته منظوره ده ډېره مهرباني اوس به موږ لاړ شو زه ورته د الله په امان د الله په امان راځه راځئ مبارک دې شه ستا دې مبارک شي او هلته خدای په لاره را زه خو ستا کور ته در روان وم ته مو خوشحاله کړ ځکه چې ما خپل زوی زنګیله کویدنو کا او ما چې ستا خولم خوږه کړمه دا ارمان ستا په زړه کې پاتې شو تا څه وي چې ستا لور زما د کور انګور جوړه شي ما خپل زوی له د بل کلي د انځرګل لور وکړه د انځرګل لور او د انځرګل لور سم د ګلاب ګل دی د ګلاب ګل السلام علیکم ګوره د دې نه مخکې چې زه ستا د مخ نه راپلو درکړم زما یو نصیحت یو وصیت دې خپلې پټې دې ګوټ پورې به کلک وتړې پټه په دې کلکه راکړې او ګوره که ته زما ښه او نیکمله ښځه جوړېدل غواړې او د دې کور ښه انګور جوړېدل غواړې زما د مور او پلار ښه مضبوطه بېعزتي کې ښه مضبوطه عزت کې د هغې به خدمت کې ولې چې هغې ستا سره خواښې دي او زه خو بس بسم الله دا لاس دي مورې دادي مورې دادي لاړو تباه شو غر شو ویم زلزله راغله د سمدم پورنم بالا پور ساز شو نو آخر چل سو شو پیدن کړي مې یو په ډولۍ کې پلاړه بله راوسته ښځې دا وګورئ دا والئ وای ډوبه شو موږ
गिगे मोरे تاسو سره دوکه نه ده کړې دا ستاسو انګور د چاچي لور نه زما مشرۍ لور ده کومه چې زما د رور د مرګ نه پس ما دې ورندار ته ورکړې وه خو دا لیونی زما د کور انګور نشي جوړېدی چل مه وهه ستا د دې کور انګور ده او ستا د زوی نکاح کړې ښځه ده اوس به خلک ما ته نه ستا په کوڅه کې به چغ وباسي Cici, cerca di sambalka ma cici. Băce, săci de hoptu, agada că meleu și. Nu sus de cerca sambalka, că mama ta dare khada de sambalka. شرنګي تا ولې ژاړې ولې ژاړم ځکه چې تا ما سره مینه کوله او ما خو بېوفا زړګي سره او هغه بېوفا د مینې سره واده وکړو او زه یې په جن باندې مړه کړم مړه دې شي ستا دښمنان صحیح که نه توکل خانه زه تا ته ډېره شرمسار یم ویم تېرې چپې هېرې که راتلونکې چپې شماره ویم زه به تا ته دومره مینه درکړم دومره مینه به درکړم ماشرنګې چې دنیا به شي حیران توکل خانه ما ویل ماشرنګې हर यो अडुके हाय 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 अल्लाह हर यो अडुके नशुस्का पैश की मात ताकते न दिन चुरी बरसात ताकते न दिन चुरी बरसात अमादे वाले खपल दिदन तुझनाय कात ताकते न दिन चुरी बरसात हाय चुरी बरसात पकोर किशवे कमजोरे चलो डे प्याज पोरे दपलार पकोर किशवे कमजोरे चलो डे प्याज पोरे हुंदर तवाई 22 तगेस पोरे हुंदर तवाई 22 तगेस पोरे जबर कब मातल वही शकर शाते तकते नतन चिवी बरसात हाय चिवी बरसात वाले जमाना करे नफरत है बिना के वाड़ जमानत वाले जमाना करे नफरत है बिना के वाड़ जमानत नवाई देता और देता सदाकत नवाई देता और देता सदाकत पद दम जवर कब मा सरदकात पकड़े न दिन चिवी बरसात हाय चिवी बरसात चेता फुल सिंगार दे वै वै फुल नंस्ता दो हुसन वार दे कड़े चेता फुल सिंगार दे वै वै फुल नंस्ता दो हुसन वार दे दरसरा पट जमालकार दे दरसरा पट जमालकार दे राजाची उकळू नंग खेलू ना मंग साथ पकड दो दिन चिवी बरसात हाय चिवी बारान हाय चिवी बरसात हाय चिवी बारान हाय चिवी बारान
ډاکټر صاحب څه درته ووایم په خپله په دومره پریشانیانو کې وم دومره کارونو چې دا خاص هساران نو سره نه په خپله هېر شي والله خو خیر تاسو روټۍ خو مطلب دی که روټۍ به در باندې زه وخورم چې څه وخت وایي هغه به در باندې وخورم ضرور چاچي ستا چرګه ما چیچي سدي سدي نه आवाज मार रहा बिल्कुल मिसाल इधर को ना मार इधर ना जोड़ बल चाले में ताले में इधर को ताले में इधर को ताले में किससे रदाज़ الخوري خوفه وګوره خو پالان دی پویومه چې چاچی و زما خواخې نه ګوره او ته خو څه په دې کلي کې یو قسم نه منم چې اوس هغې به یې د آواز ولګوي ښه او د نن لپاره به منې شي ګوره نه منې کېږم نه منې کېږم چاچی ستا چرګه مې چیچي وای کړه کې چرګې وای مړې تما مړلانې وای خواږه را وای وای مړې کوه وای 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 چې چاچی را باندې خبر کړ چپ وای کړه چاچی چاچی ستا چرګه دې چیچی وای کړه चाची चाची सिद्धू है चाची चाची दाजले वे म दास्ताजुम ता तो कलखान हुए चाची चाची चरगा दे संभाल का मा चीची او دوم استازوم او دوم ریو چې خپې ولاسې په پرسل سم د بوسو سخیته له جوړ ها تو کلخان اوس د لوی سړی شو ته زما په زمي لاس چوت کو ته کلخان سره خو زه ګورم دا څنګه پتا به ولې चाची पूछा और अगली पूछा ऐसे चाची पूछा अगली पूछा चाची से बड़ा है ना वही वही जमा ख्वाही ना वसर अब सब बदला सड़क बराबर तो जी जमा ख्वाही बस इतना आवाज लगी कि चाची चल गई संभाल कमाची ची मां देखते हुए बराबर है कम ना वही वो इतने वही उससे के अगले वाले ख्वाही रे पर खपल जान बचा आवाज नहीं वो खजीद खुदे खातिरों का अगी तो उस दबन पर नजर मगोरा उस दमन दस ख्वाही दा दमन खपल दा دني رسو كان الزمن خپل خواص په مور کرا بوزما او تاسو خو دا خبره لري لکه چې ګټو جنگي نه دلته تاته وې ما کنه ایرورا خدای نه پوي باندې کما دا جوړه دا ما په زم باندې لا شوت کو انا بحكي زما دشمنه والزما زمده زمده اي ده غرق الخالي اي غادي غادي كنا يا زما په زم باندې لا هیڅ چویم نه چوتي ها چمشاي چمشاي دا ورته څنګه وای ولې خاندې ولې ما وهلو خړو او تاسو خاندې داري څنګه وای خاندو زکه چې والدي وخړل او غم دی او تور سړی نه وای تا خدای غرکا په شرمونو شرمېده چمشا چمشا ګنې تا خو دې ځمکه نه رابغومه او د تور سړی نه مې ځکه وهلو خړو چې زنانه وه که دا سړی دی که نه اوس به یې د تېږي د جنازات له جنازه پوه شو که نه ځئ ځئ ورکېږئ ځئ ځئ ځه که نه څه داري چینګې بیا وای 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 چاچیز بیا د خلصونه شو وای تا نزار تا نه قربان زمګوډیا اوس څنګه چاچی دوی نه نه خواخي زه ټیکې ما خو توکل خان و بچې توکل خان را داس وغره بولو کنه چې په ځان لا ټکورونه ورکوي تو
زړګي راځي ته ما کوړه ستا په کور کې تو کار تو کما زه خو د زوم تپوس راغلم ما د زوم په باندې دې کور ته پنځپيري مه کوه مراته دې کور ته ما کوه ښځې منې شه د خدای خاطر وکړه خپل پردي خو پېژنه که نه دا به ستا خپلې زما د دې خپلوالۍ ته سلام دی اوه یاره مورې ته مجیبه ښځه دې غریبې خو زما په سر توکلخانو ټکولو او ته دې پورې نښتې وایي خو دا به دلته نه راځي زه خو به دلته راځم ته ګوره چې څنګه دلته راځي دا ته ورته څه په بکو بکو ګورې ورشه خلاصې کړه مورې دله لاندې ولې ده ورشه بنیم والا لکه خیرې د یو نه درې ښځې د الله پاک په موږ ډېر کرم دی دا یو لور هم واده شوه اوس دوا کوه چې دا بل هم واده شي الله دې ستا خوله بختوره کړي خو چې ستا د اروندار چېرته لاړه دې زړګي مور ما نه پېژني دې سره به زه هغه کار کوم چې ټول عمر به یاد ساتي یا ورندار ستړی مه شې ستړی د خاورې شه زه به خاورې ته وشمه ورندار بیا څه یاده شو زما په خیال ټیک نه چاویل چې چاچي دا چرګه یې سنبال کا ما چیچي چپ چې د خدای نه دې دا ټکي وانه اورم لنډه کیه رښتینکه پام کوه ورندار چې ګزار نه کې نو خوله مې خندا شوه ما ډارې چې دا رکا سره جنګ وکړو د زړګي هغه مور نه ده هغه پوکاڼه هغه ما ته وایي چې زما کور ته به نه راسې نه تو هغوی کرې مزه که نه ولې به نه ځمه هغه زما د زم کور دی او زما لور به کله ناسته ده اوس تر څو به زما لور ناستې که نه نو زه به هغه کور ته ځمه بس بس ما درته یو ځل وویل یا به خپله مور اخلي او یا ما ګوره مینې زه دواړو یو نشم پرېښودی ولې چې مور ژوند را کړی او تا مې څنګه چې ته خپله مور خفه نشې کتی دی زه خپله مور خفه نشم کتی خپلې مور ته دې وویل چې زما مور سره یې نه وایي که نه مور ګره به خفه لاړه شمه نه مینې نه داسې مه وایه ته خو زما د زړه ساګانې که ته لاړې نو د دې زړه نه به سوځي ګورې ښه دا زړګی به مړي او که نه وزرګیه ټوخه مې در سره کولې زه تا چېرته پرېښودی
شول زړګي مې په قرار شو څه ډېره موده پس چې مې مهمان راغلی دی څه ډېره موده پس چې مې مهمان راغلی دی زما د پاکې مینې قدردان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی چا زیری رات راوړو چې جانان راغلی دی زما د پاکې مینې قدردان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی ودرېږه کچه دشمنه کله د بیبي وار او کله د بابا وار نن دې د دې بابا وار دی خپې مضبوطي کا او نو بیا ګورې ستا را میدان ته شه بچو چې پته دې ولګي نه نو او ودګه کڅه کوته مې خوب ته پرېږده خدا دې وباسه را کشه کوټې دې وباسه راځه اوس زه بالکل رښتیا وایم ښځې توکل خان او زموږ زوی بیا جګړه کړې ځکه خو پولیس تاریخ ته بوتلو سړیه ته ورشه که نه راځه دې په ډېرو شو پتا به شي وګورې وایي ته ورشه که نه هغه ځای ګوره نه چې پلار دې په تانه کې ډي اس پي لګېدلی یا زما نیکه چېرته حولدار یا سپري لګېدلی اخر زه چا ته وګورې ته لاړ شه چاته مینت زاري وکړه که نه زوی دې دی اخره زوی خو مې دی ګورو که نه خپله کې روغه کوئ که نه 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 ویم چې دی مې تیکه تیکه تېروغه سره نه کوم نه کوم نه کوم تیکه خو نه غټئ چې کېمه کېمه ویم کې که نه والله که تا سره روغه وکړم وای تاسو په دې نه پوهېږئ وای انسپکټر صاحب انسپکټر صاحب دوی داسې کوم غټ جرم کړی دی چې تا پرې راباندې کړي جرم نه جرمونه دوی نه ټول کله تنده ته دوی نه پرېږدې که نه زه به غټ افسر له لاړ شم تر څو چې دوی په خپله کې روغه نه وي کړې که نه ته غټ افسر ته لاړ شه او والله هېڅ ځای دوی پرېږدم او داسې بچا مې پرې کټ کړم دوی سره سره تا به هم جیل ته ولېږم نه نه انسپکټر صاحب نه زما خوا کې ته څو نه کړې دا جیل ته مه لېږه زه ورسره روغه کوم ته کوم که نو زه راسره نه کوم دا وګوره دا وګوره ولې نه کوم ولې نه کوم د ډب مسلمانان دي دا بس دا خوښ په دې لارې ځم تاسو دی څو چې تاسو ته دا وهل یاد وي که نه بیا به تاسو داسې په خپله کې نه کوئ دا خو خدای اطلاع نه پاتې تانیدار خو موږ ته سلمون استیوه چاچی چرګه د سنبان کبا چیچی